اوسونه یو په سل یو په زره درکړي. الله دې زمونږ په دغسې مسلمانانو رحم وکړي په دواړو جانو چې موږ سره په مشکل کې هر کوئ، موږ سره په مشکل کې لاس کوئ. د کور ټول په ځای ورکړم. د دې کور خو کاندر ده ګران اخلي درنه مفته ده. بیا چې کله وغواړي دی ویستلی شي. ښه ستا څه تکلیف ده مور؟ زمونږ صاحبه دغه حالات هم خدای تاسو ته معلوم دی، ښې ګورئ مریضان را په غاړه دي، کونډه رنډه ښځه یم، وسه مې نه کېږي، څوک را باندې خپل د کور خدمت نه کوي چې مې به او دغه واړه ماشومان دي غواړي رانه رزق غواړي، څه وکړمه؟ ما دغه مسلمان راشي ماشومان راشي قرآن کریم درس ورکړم سبق ورکړم، ماښام یو کاسه ډوډۍ یو کتغ راته راوړي، بچو ته مې مخکې کېږم، پردي مې بچي ساتم، یو بچی مې ده. تا ویلې مورې خبر دې نه نیسمه ډاکټر ته تللې وې دوا یې درنه کړه؟ ډاکټر ته لاړم ارزان قیمت ته لاړم، ډاکټرانو دا مې نه کړله، وایي ټېسټونه درته مفته کوم، بیا بېرته چې راغلل وایي د دې مشکل زیات ده او په دې خرچه کېږي، خرچه پرې راځي. نو الله ته معلومه ده والله چې په ژړا ته بېرته ووتله. ژاړه مه مورجانې، دغه یو څو روپۍ دي دا ونیسه، یو دا دې دوه، دا دې درې، دا دې څلور، دا دې پنځه، دا دې شپږ، بس دي، دا دې اووه، بس به یې بس به ډېر الله سره ده، دا دې الله اته. یې تاسو سره ښه وکړي، الله دې د دې اوسونه یو په سل یو په زره درکړي، الله دې زمونږ په دغسې مسلمانانو رحم وکړي په دواړو جانو چې موږ سره په مشکل کې هر کوئ، دا ټولې موږ سره په مشکل کې لاس کوئ. رب العالمین دې په هغه سخت ځای کې تاسو سره لاس وکړي، پاک پروردګار دې در سره په دې دنیا په هغې دنیا ښه وکړي. ډېره ژړا راځي مه ژاړه چې زه ښې چغې وایم وژاړم. مه ژاړه، انشاءالله مورجانې کوشش کوو چې هره میاشت تاسو ته راشو، صحیح ده؟ که د دې ځینه لاړې دعا وکړه حقیقت دې دعا وکړه الله دې په داسې مخلوقو رحم وکړي، الله زمونږ په دې ملک رحم وکړي، زمونږ په مشرانو رحم وکړي چې په موږ څوک رحم کوي، رب العالمین دې رحم پرې وکړي زمونږ د دې زخمي زړه په خاطر الله دې رحم وکړي دې یتیمانانو په. بس خیر اوسه دوستانو، دغه کورنۍ ده د دوی حالات دغه ژوند باور وکړه زمونږ دغه زړونه ژاړي چې داسې کورنیو ته ځو، دې خلکو پوښتنو ته ځو، زمونږ زړونه ژاړو. زه په ټولو مسلمانانو افغانانو باندې غږ کوم چې په خپل ګاونډ کې داسې کورنۍ مه پرېږدئ، د دوی په سر باندې لاس راکش کړئ تر څو ورځ په محشر تاسو د نبي علیه السلام همسایګان شئ. دا یتیمان دي، دا مه هېروئ، بدبختي ډېره زیاته ده، غربت ډېر زیات ده دوستانو. په دغو کورنیو په دغو خلکو باندې په دغو یتیمانو باندې لاس راکش کاږئ تر څو بنده او الله دواړه ستاسو نه راضي شي. دا دوستانو د نن ورځې خپرونه تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم د الله په امان.